اسلامی لارښوونې. نبی صلی الله علیه وسلم ته نه دی بیان کړی چې په بنی اسرائیلو کې یو زنانه الله د سپی په وجه باندې بدکار زنانه او بدکار وی الله جنت ته بوتلله او بل زنانه د پښو د وجه الله جهنم ته بوتلله. په دې کې یو مؤمنه او بدکار ډیره سخته ته گیشوي و نوراله یو کویتا او بیر واغسته وېس کړي چې بار تر روانه شوې کتل یو سپې ده ډیر سخت ګره او تندې د لاسه چلته کمی خټې دی پاغي باندې خپل لګي ارمات سلک لندواله محسوس شې ده نه دې زنانه ځان سره ویاله چې قد بلغا دې سپیته دونه تکلیف پر رسیدلې تندې د وجنه چې مات څنګه رسیدلې ده بلو خیر دې سره نو خپل موضوع او غیر واغستله او پاغه موضوع کې وبد کوی نه راويسته او دې سپیته په خله کې ورواړوله ترې چې سپې په وګو باندې موړ کوی فشکر الله لها ذلك الله دې دا عمل قبول کو دې خزه او دې په وجو ته مغفرت کو عزت ته مې وبخله صحابه ویل دا الله نبی په دې حیواناتو کې موږ الله کې اجر راکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او فی کل ذات کبد رطب هر هغه ژوندې د صاف کې شتا تاغیل خوراک ورکو تاغیل لوبو ورکوله پاغي باندې نور شفقت او رحم دې په کو په دې شفقت او رحم به الله تعالی په دې باندې اجر درکړي. وې بل زنانه او بن اسرائیلو کې هغه پښو تړلې و نه پر خوستلا چې خپل لګېدلې و تاکل من حشیش الارض زمکه کې کم پاتشي بشي نه یا کم حشرات یې خړلې او نو لدی خوراک ورکا فما تجوعن دولکن استغمړه شو هغه چې تړلې الله په دې عمل باندې صدقه جهنم ته بوتلا چې تا د حیوانات څخه ظلم وکړلو. شریعت من تعداد بن اسرائیل واقعات ولې را نقل کړي دي د بن اسرائیل واقعات هم ګوره شرع من قبل ناس موږ د پاره دلیل شرعي دی کله چې موږ د شرع نه خلاف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته واقع پیش کړی دا په زیاده ترغیب باندې ګوره د حیواناتو څخه شفقت کوي دا د حیواناتو حال دی. په اسلام کې د مسلمانانو څخه قدر ده د مسلمان څخه مرتبه ده داغه به شان څخه قدرې داغه سره خکې داغه به څخه قدرې الله په نسبت څخه اجر ولور کوي او دې انسان سره ظلم او زیاته کوي دې انسان به څه حالي د قیامت پر ورځ باندې